ګوري د خلاصون لاره صرف علم نه دی، صرف عقل نه دی، صرف عبادت نه دی. وایي اوس ګوره شیطان چې کوم مردود سو ګمراه سو، د ده سره علم هم ورسره و، د ده سره عقل هم ورسره و، د ده سره بزرګي هم ورسره و. نو تنوي صاحب رحم الله فرمایي چې د ده سره د څلورو عینو پر ځای 3 عینه ورسره و. ګوره دی عالم هم و، غټ عالم و شیطان، عاقل هم و. ګوره دا د ده دلیل چې کوم دی چې دوی خلقتني من نار وخلقته من طين، زه د ده څنګه سجده وکړم؟ تا زه د اوره پیدا کړی، او اور چې دی د خارو څه فضیلت والا دی. مثلا اور چې دی دا خو د خارو څه مثلا ور دی، نو یو فضیلت والا څنګه ورته ته سجده وکړو؟ اوس ګوره وایي د ده عقلي دلیل خو صحیح دی. مثلا اوس په عقل سره خو موږ د ده دا جواب نشو کولی. عابد هم ولو ټول عمر یې په اسمانونو کې عبادت کوي، بزرګي یې کوي، لیکن د ده سره د یو عین کمې ولا چې دی عالم و، عاقل و، عابد و. عابد معنا بزرګ، لیکن عاشق نه و. چیرې دی عاشق ولی د الله سره مینه محبت وایي، بیا دلایل نه ویل چې زما رب ما ته وایي چې سجده وکړه، زه یې هر شي ته کوم، خو د ده سره عشق نه ولو، محبت نه ولو، نو ځکه دی ګمراه سو. اوس ما تاسو ته مخکې ورځ واقعه وویله چې معشوقې په دې کې کښېنولی و، دا دیګ د هغه پلار یې راړی ور یې پسې بل کړي، لیکن هغه دیګ کې دی وسوځله، څوک کباب څوک سره ونه شول، څوک یې زه کښېنولی چا. نو د دین دپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خبرو د منلو دپاره به د سړي سره علم هم ورسره وي، عقل به هم ورسره وي، او عابد به هم وي، او عاشق به هم وي. لیکن د دې د خبرو سره، د دې د ویناو سره چې دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبرې په کوم انداز تلي، د دې سره دا معلومیږي چې والله که د دې په زړو کې د نبي علیه السلام سره ذره برابر کولی، دی به دا په خپلو عقلو نه تللی، په خپلو دماغو به نه تللی چې هغه ځای کې الله دا ویلی دي او په حدیثو کې دا یې راځي. دا ستا عقل کوچنی دی، دا ستا عقل دومره تصور نشي کولی، دا ستا په عقل کې دا خبره نشي راکړلی. لیکن صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې نه ویل؟ بس هغه بس ورته وفرمایل بس لا تسلیم وکړه، په سمجھ کې راځي وکړه، نه راځي.